سلامونه. د انعکاس راډیو درنو اوریدونکو ستړي مشئ. د زرپاڼې خپرونې ته مو یو ځل بیا زه واحد الله امان هرکلی کوم. تاسو په تیرو کې د هوره ناول لومړۍ برخه واورېده. اوس مو د دې ناول دویمې برخې ته هرکلی کوم. په تیرو کې تر دې ځایه را رسېدلي وو چې سمسور له ډېرې پارېدنې ژر ژر او ډوبه ساه اخیستله، خو واک ته د هغې د سترګو تلنوالی، د ملا نریوالی، تر هغې لاندې بیا پلنوالی او بیا نریوالی کټ مټ د یوې پړانګې بدن ښکاره شو. ان د یوې شېبې لپاره یې د پړانګې برید سترګو ته ودرېد او په زړه کې وویرېده. هغې کاغذونه تر لاسلیک وروسته راواخیستل او بیرته یې مخ د تالار خواته واړاوه. ټولو مامورینو بیا سترګې ښکته واچولې. دا چې له دې وروسته څه پیښیږي په دې برخه کې سره اورو. دلته سمسور بیخي تالار ته شا کړه. یوازینی کس واک و چې ورسره سترګه په سترګه شو او تر هغو یې کتل چې هغې مخ واړوه او لاړه. په خپل ځای کې یې ناستله. واک په حیرانتیا له خپل ملګري وپوښتل ولې د شا اړولی؟ سمسور ژر ځان نیم راتاو کړ او په بسپسکو یې وویل ودې لیدل؟ هوره د هوره وایم نیکبخته سړی به د دې سره واده کوي چې میړه به لري که نه. وروسته یې ورو مخ تالار ته واړاوه او تر سترګو لاندې هغه تر نظره تېره کړه. بیا یې خوله د واک غوږ ته نږدې کړه. اخ په دې عرض چې لس ښځې ورته طلاقې کړي او ودې لیدل بچو څنګه ذوق لرم؟ واک بیا هغې ته په ځیر وکتل. غوښتل چې د هغې څېره په دام هماغسې اغېز وکړي لکه په سمسور او نورو چې یې کړې ده، خو هسې ونه شول. په زړه کې اندېښنه پیدا شوه چې کیدای شي زه په ذوق کې تر نورو کم اوسم، خو ژریان په زړه کې هم په دې چورت وهل بند کړل. هسې نه چې څوک را باندې پوه شي. په غوږ کې د سمسور ناڅاپي پسپسکو وډار کړ. هغه پوښتنه کوله ولې غلی شوې بچو؟ خوله دې ورته وازه وختله که نه؟ واک ژر ځان سم کړ او څو ځلې په مصنوعي مسکا کله ملګري او کله هورې ته مخ واړاوه او په شونډو چیچلی وویل هو والله بس شی دې وي همداسې شی په دنیا کې جوړه نه لري. زه وایم هورې به هم ورته همداسې حیرانې پاتې شي لکه موږ چې یو. بس بچو که مجرده وي ورندار دې شوه. د سمسور سترګې د اختیانه ټیغې ټیغې واوښتلې او دا ځلې په پسپسکو نه بلکې په غږ وویل ته څه وایې بچو؟ غلی دې په ځای کښېنه. واک د هغه خبرې ته هېڅ پام ونه کړه او په خیال پلو یې زیاته کړه. بس زما به په دنیا کې د ټولو نه ښایسته ښځه وي، د ټولو نه ښایسته. هوره په دې دنیا کې به مې هوره ښځه وي هوره. سمسور په قهر دوه لاسي ټېل واهه. لیونی شوی لو ده مینه څنګه کیږي؟ هغه به خپل کار کوي بیا راته نوم وانه اخلي. څه شی؟ ته پوهیږي؟ ما ورته ویلي هغه خبره ده چې ته مرکه ورلیږي. ما ورته ویلي. واک بېواره غوندې شو او په حیرانتیا یې ور وکتل. څه وخت دې ویلي؟ بله ورځ. زه خو درته وایم غلی دې په ځای کښېنه. واک ډېره شېبه همداسې کتل. وروسته یې ناڅاپه څېرې ته احساسي بڼه ورکړه. بس خبره دې وي نو بس نه یې ورلیږم، زما کار دی. خفه کېږي نو څه به وشي؟ بس ټول پوهېږي چې زه د ښو شیانو شوقي یم، چې کبابونه وي کچالو ته لاس نه کوم. سور سترګې تنګې کړې. بچو ته خو بیخي خر یې، د هېچا پروا نه ساتې. ځه بابا ته څه د بوډاګانو خبرې پیل کړې؟ ته خو زما انډیوال یې، ما ته د ورور نه کم نه یې. د همدې دپاره مې راوستلې چې هوره وګورې، ما ته یې خوښه کې نه ځان ته. بس انډیوالي وکړه که نه ځان ته بله پیدا که. سمسور له قهره تک سور واوښت. هغه یې ټېل واهه او خپل میز ته د تګ پر مهال یې په خریلې ږیره لاس تېر کړ. دغه دی وبه ګورو چې ته یې ګټې که زه. واک هم غاښ چیچی وکړ چې ته دونه نازوانه یې نو وبه ګورو. د لږو ورځو په تېرېدو د سمسور دوی تالار تر پخوا ډېر له شور او ځواک ډک شو.
له رئیسه نیولې تر پیاده پورې د بانک ټول ښځینه او نارینه مامورین په یوه او بله پلمه د هورې چې اصلي نوم یې لیما وه سیل ته راتلل. په تیره بیا مجردو ځوانانو به هره ورځ د هغې په لیدو په زړه کې ورسره د واده ګوړې ماتولې، ځکه چې اوس معلومه شوې وه چې هغه هم مجرده ده. کله ناکله به یو نیم له تالار څخه د بیرته وتلو پر مهال په سر څنډلو او شونډو کې کښلو له ځان سره په غږ تکرار کړه، آهوره آهوره. لنډه دا چې د واک او سمسور سیالان ډېر وه. واک د خپلې کاري ورځې زیاته برخه په نوموړي تالار کې تېروله. هغه خپل ټول فکر په همدې بوخت کړی و چې له کومې لارې د هورې زړه خپل او یوه نیکمرغه ورځ د ټولو بخیلو سترګو په وړاندې هغه خپله کوژدنه اعلان کړي. د همدې مطلب لپاره یې د هماغه مدیر سره ملګرتیا واچوله چې د هورې امیر و او د نوموړي د سپین یخن قاق او تور پتلون څخه یې د کانګو تر بریده بد ایسېدل. د هورې میز د مدیر او سمسور د میزونو تر منځ و. واک به هره ورځ څو ځله کله د سمسور او کله د مدیر سره د کار په پلمه هلته ورته او یوه نیمه خبره به یې له هورې سره هم کوله. په څو ورځو کې یې جوته کړه چې تر اوسه یې په سلګونو مرکې ردې کړي دي. بله دا چې په موسیقۍ کې غزلې او په خوراکي شیانو کې پیښوري ممپلي بې حده خوښیږي. په سبا یې بیا د جیبي ټیپ غوږۍ په غوږ او د ممپلیو ډکه خلطه په لاس تالار ته ورننوت. سمسور به هر ځل د هغه په لیدو په ملنډو د ځان سره وویل، بیا راغی. کله چې واک د تالار د میزونو تر منځ تېرېده یوې جنګرې د پاخه منګ مامورې بلې غنمرنګې ځوانې ته مخ نږدې کړ. دا خلک خپل کارونه نه لري چې ټوله ورځ د غورو دپاره دلته را روان وي، موږ د کاره باسې. زه ځم رئیس صاحب ته شکایت کوه. دا څه حال دی؟ ځوانې په کرکجنه څېره ځواب ورکړ، لیونی شوي، عقل یې د لاسه ورکړی. هوره هوره هوره، هېڅ هم نه ده چې بیا راشئ وویني، بیا به ورته معلومه شي. واک د هغوی په لور مسکی شو او بې له کومې خبرې یو موټی ممپلي په میز ورکېښودل. د دواړو تندي ورین او قهر یې داسې ویلې شو لکه واورې ته چې اور وړاندې کړې. همداسې موټی ممپلي تر روغبړ وروسته د مدیر او هورې په میز هم کېښودل. هغې په ډېرې خوښۍ وویل، الله کور دې ودان، پېښوري دي. واک د سمسور خواته د تېرېدو په مهال ځواب ورکړ، هو زه کابلي نه خورم، بیخي خوند نه لري. ویل الله زما پېښوري ممپلي ډېر خوښیږي. ښه زما او ستا ذوق یو دی نو. وروسته هغې مخ د سمسور خواته واړاوه. په ډېره تلوسه او مینهناکه لهجه یې بلنه ورکړه، سمسور جانه، ها دا نیم ته وخوره، پېښوري دي، ډېر خوندور دي. هغه ورته خوږه مسکا وکړه، نه مننه، زه تمامه ورځ تا نه شیان خورم. هوره په ناس په قهر شوه، نه نو چې ته یې ونه خورې زه یې هم نه خورم. واک غلی ودرېد. د هغوی صمیمیت د ده ټوله طبه ګډه وډه کړه. سمسور چې په زړه کې په واک ملنډې وهلې هورې ته ځواب ورکړ، مننه لیمه جانې، ما ته مې ملګری راکوي، دونه نازوانه خو هم نه دی. واک یې په اوږه په سوک وواهه، څنګه غلی شوې بچو، راوباسه، زما برخه کومه ده؟ هغه په مات زړه ټوله خلطه په میز کې ایښودله. بیرته یې مخ واړوه چې لاړ شي، خو سمسور له مټې ونیوه. ته دې خواته که، تبریک تبریک، دا ټیپ دې نوی اخیستی دی، دا ټیپ دې نوی اخیستی دی، راکه چې یوه سندره م واورم. واک د غوږۍ ورکولو پر مهال په ستوني کې وویل، بس مننه. سمسور د سندرې د اورېدو سره سم په حیرانتیا سترګې ور واړولې. دا څه کې بچو، ستا خو غزلې نه خوښېدلې؟ ناڅاپه هورې غیر ارادي چیغه کړه، غزلې؟ ته یې ماته راکه. شاوخوا ټولو مامورینو او مراجعینو مخونه ور واړول. هغه وشرمېدله، سر یې ځوړند کړ، تکه سره شوه. سمسور کټ کټ وخندل، وړاندې ورغی. له ټیپ ورکولو سره یې وویل، ځه هېڅ خبره نه ده، کله کله د سړي نه غږ جګېږي، واخله وایوره، زما سم نه خوښېږي. که څه هم د خلکو تر نظرونو لاندې د ځوانانو څخه د کوم شي اخیستلو هورې ته اوس ښه نه برېښېده، خو د غزلو د نه اورېدو وسه یې هم نه لرله. هماغه و چې په ارامه یې غوږۍ په غوږ کړه. سمسور بیرته د واک څنګ ته لاړ او غلی په غوږ کې ور وویل،
زما سره یې نشي کولی بچو. هغه خپله ورېنداره ومنه. واک په مړاوي نظر سترګې د هورې خواته واړولې. هغې په پټو سترګو د غزلو څخه خوند اخیست. ده ورته ټیپ پرېښود او پرته له خدای پامانۍ لاړ. په ټول بانک کې یوازینی ځوان سمسور و چې ده ورڅخه د ماتې امکان لیده. اوس هغه څه پېښ شول چې مخکې تر مخکې اټکل کوه او ترې ډارېده. په دې کې ټوله پرته سمسور هم نه وه. واک احساسوله چې سره له ټولو هڅو او نږدېوالي د هورې سره یې اړیکو ګډ قالب نه پیدا کوه، لکه د بېلابېلو اندازو خښتې چې په دیوال کې یوه په بله سمه نه کښېني. هغه لا په خپل تالار کې د صرافانو تر غرفو تېر شوی نه و چې هوره ورپسې په بیړه راورسېدله. دا ځل د دوی په تالار کې چوپه چوپتیا خپره شوه. یوازې د مینې د میز له سره د کاغذونو غږ راته چې هغې پکې وارخطا کوم شی لټاوه. هورې د ټیپ له وړاندې کولو سره په ټیټ غږ مننه وکړه او په خواخوږۍ یې غږ نور هم ټیټ کړ. په دهلیز کې مې ګیر نه کړې. ما ویل په مینو خو بده به نه لګېږي چې ستا ټیپ ما سره و. واک لومړی اکپک هغې او وروسته مینې ته چې هماغسې وارخطا یې په کاغذونو کې ګوتې وهلې وکتل. د ټول تالار سترګې په دوی کې وې. هغه هم په ټیټ غږ وپوښتل په هغې ولې بده به لګېږي؟ کوژده نه دې ده که نه؟ دا ځل واک په نسبتا جګ غږ او لا زیات احتیا وپوښتل. نه. چا ویل؟ هورې د هغه خبره ټوله وګڼله. هورې د هغه خبره ټوکه وګڼله او په کږو کتلو او مسکا ووتله. دی له اوس پوه شو چې سمسور خپلې موخې ته د رسېدو لپاره تر کومه بریده لاس غځولی شي. که د هورې پر ځای مینه وایي نو واک به هر څه ورته ویلي او پوهېده چې همدا به یوازینۍ سمه لار وای. خو د هورې سره یې دا جرأت نشو کولی ځکه چې د هغې طبع ورته معلومه نه وه. ډارېده چې که سپیناوی پایل کړي هغه په قهر نه شي چې دا په ما پورې څه اړه لري. راغی، په خپلې څوکۍ مړاوی کېناست. تر سترګو لاندې د مینې خواته نظر واچوه. هغې لا هم هماغسې کوم شی لټاوه. ګردې سترګې یې غمجنې یوې او بلې خواته اړولې. تا به ویل په هماغه ورک کاغذ کې ټول ژوند بند دی. واک نه پوهېده چې ولې، خو ډېر یې زړه غوښت چې د خپلې نننۍ ماتې ټوله کیسه هغې ته وکړي. فکر یې کاوه چې له دې سره به یې غم کم شي، خو په کومو سترګو؟ د هورې په پیدا کېدو د مینې په هکله خپل هوډ بدل کړی و. ان هغه مرکه یې ونه لېږله چې مینه یې د راتګ په نیټه خبره وه. له هماغه وخته د مینې له سترګو خوښي او له شونډو مسکا ورکه شوې وه. دا هغه څه و چې واک به پخوا د هغو په نه لیدو لکه له نشې محروم نشهیي خمار وه. اوس څرګنده نه وه چې د هغو د بیا لیدو که د خپلې ګناه د نه منلو له امله مینې ته سخت په غوسه وه چې ولې د پخوا په څېر خوشحاله نه ده. تر سترګو لاندې په زیر نظر هغه څارله. په زړه کې یې ګرځېدل چې زما خو هېڅ نه کېږي، نو ولې د نورو سره په مناسباتو مې خفه کېږي؟ په ما څه حق لري؟ ناڅاپه یې زړه تنګ شو او مخامخ یې په زیږه لهجه وپوښتل ولې خفه یې؟ هغې بې واره لومړی دا او وروسته نورو ته وکتل او په مصنوعي مسکا یې وویل زه نه، ولې خفه اوسم؟ صفي چې له اوله یې د عینکو د پاسه ورته کتل په کرکه خوله د ځوانې مامورې غوږ ته نږدې کړه. بې غیرته پوښتنه هم کوي چې ولې خفه یې؟ واک واورېدل خو ځان یې کوڼ ونیوه. دا ځل یې په نرمه مینې ته وویل ما ته داسې خفه غوندې ښکاره شوې. د ژوند کارونه همداسې کله وران وي کله جوړ، بس خفګان نه ارزي. نه، هیڅ کار وران نه دی. هسې یو کاغذ باندې هغه د چا نمره مې لیکلې وه، ورک دی. زه یې در سره ولټوم. نه مننه. خو هغه سره له دې هم ورغی او د لټولو پر مهال یې وپوښتل څه ډول نمره وه؟ داخلي که خارجي؟ هغې خپله څوکۍ څنګ ته کړه چې لږه ورڅخه لرې واوسئ. وروسته یې وویل داخلي نمره وه، ته تکلیف مه باسه، زه یې خپله پیدا کوم. واک سمدلاسه یو کاغذ راپورته کړ. دغه نه ده؟
مینې د کاغذ د اخیستلو پر مهال په تعجب وویل او هم دا څنګه دې ژر پیدا کړه خیر یې اوسې واک پرته له څه ویلو بیرته خپل ځای ته لاړ داسې احساس یې کوه چې د زړه نه یو دروند بار پرېوتی وي تا به ویل د هغې نومره نه د ده یو ډېر مهم شی پیدا شو له مینې سره مرستې کولو ورته له پخوا څخه دوامداره خوښي وربښله هڅه یې کوله چې د هورې سره هم همداسې وي خو نه کېدل د هغې سره مرسته ورته لکه دنده ښکارېدله چې باید ترسره شي مګر بیا یې هم هیله لرله چې که هغه په لاس ورغله نو د وخت په تېرېدو به دا هر څه سم شي وروسته تر دې به هره ورځ واک یو پاکټ ممپلي په لاس او د غزل کیسټ په ټیپ کې د هورې دوی تالار ته راته هڅه یې کوله چې په خبرو کې هغه وپوهوي چې له مینې سره یې نه یوازې کوژده نه ده کړې بلکې هیڅ ډول اړیکې نه لري چا دروغ ویلي دي میاشتې په همدې ډول تېرې شوې یو ورځ سمسور بیا غوږ ته خوله ور نږدې کړه او په ډېر غرور خبر ورکړ بچو ما ورته ویل چې زه غواړم مرکه در ولېږم واک کله یو او کله بل ته په حیرانتیا وکتل سمسور زیاته کړه اهو بچو ټوکې نه کوم د هغې له خوا یې منلې وګڼه فقط د فکر دپاره یې لږ وخت وغوښت د واک زړه بیخي ولوېد خو بیا یې هم هیله لرله چې سمسور به د ده د غولولو لپاره داسې وایي نو ځکه یې خپل هڅو ته دوام ورکوه ورځې او شپې تېرېدلې نږدې هره ورځ ورته سمسور همداسې ځورونکي خبرونه ورکول بالاخره یوه ورځ یې پرېکنده وویل خبره خلاصه شوه سبا مرکه ورلیږم ارومرو دلته راشئ چې دسمال اخیستلو شیریني وخورې واک تک زیړ واوښت بې حده خواشینی ترې روان شو په سبا هماغه وخت بیا تالار ته ورغی هوره خپلې دندې ته نه ورغلی ټولو مامورینو په همدې بحث کاوه چې د سمسور د خبرې له امله نه ده راغلی که څنګه سمسور هم په شونډو کې مسکی کېده او د یو بل د پوښتنو په ځواب کې ویل چې تر اوسه نه ده معلومه خو ډېر ژر به خبر شئ همدا چې په واک سترګې ولګېدلې له لرې نارې کړې راځه بچو ته خو ډېر وخت ښه ناست یې واک هم ور روان شو سمسور په لاس کې تور رنګه موبایل ته په اشاره وویل اوس به زنګ راشي همدا شیبه د کور مخې ته رسېدلي دي کله چې دواړو یو بل ته لاس ورکړ سمسور په ملنډو وپوښتل اوهو چیرې دي ممپلي ټیپ غزلې نن خو تش راغلی وروسته یې د خپل میز په سر یوې تړلې غوټې ته په اشاره په غوږ کې ور وویل غم مه کوه ما چاکلیټ راوړي چې دسمال واخلم وبه یې ویشو واک مسکی شو په دې وخت کې د سمسور موبایل ته زنګ راغی هغه په مسکا واک ته وروځې واچولې همدا زنګ دی د ټلیفون تر روښانه کولو وروسته یې ستونی صاف او له خندا څخه ډکه خوله ورنږدې کړه الو هو پلاره وایه خو یو دمې څېره هم جدي هم غمجنه او هم له حیرانتیا ډکه شوه ژر یې واک ته وکتل او بیا یې بیرته په بیړه په ټلیفون کې وویل دا به چا دروغ ویلي وي تاسې سمه پوښتنه په دې وخت کې واک په لوړ غږ په تالار کې نارې کړې بخښنه غواړم لږ غوږ کېدی غوږ ټولو مخونه ور واړول او چپ چوپتیا شوه واک زیاته کړه زه غواړم تاسې ټول وپوهیږئ هغه یوه سپینه ټوټه راوسپړله د هغې له منځه یې چاکلیټ راوایستل او په لا لوړ غږ یې خپله خبره پوره کړه نن لیمه جانه ځکه نه ده راغلی چې پرون یې ما شیریني واخیستله لومړی په ټول تالار کې د حیرانو څېرو د ګونګوسو یوه څپه تېره شوه وروسته هر څوک راتلل له مبارکۍ ویلو سره یې له هغه پتنوس نه چې سمسور راوړی او واک یې سر خلاص کړی و یو چاکلیټ اخیست سمسور ټپې کتل نه یې ښه ویل او نه بد دغه خبر په ډېرې چټکۍ په ټول بانک کې خپور شو او خلک دومره د مبارکۍ لپاره نه بلکې د دغه نیکبخت انسان لیدو ته راتلل خو مینه راښکاره نه شوه د ټولو په پای کې سمسور له ځایه راپاڅېد هغه ته مخامخ ودرېد ډېر ځنډې په جدي نظره د هغه له خوښۍ او کامیابۍ ډکو سترګو ته کتل وروسته یې ناڅاپه په مسکا غاړې ور واچوله
او مبارکي یې وویله. چاکلیټ یې سم د لاسه له پوښه ویست او خولې ته یې واچوه. کله چې مخ بیرته تالار ته واړاوه په لوړ غږ یې نارې کړې: زما ملګري، زما ورور شیریني اخیستې، په دې افتخار سبا چای ته زه کیک راوړم. بیا ګونګوسه خپره شوه. خو ډېر پکې د آفرین آفرین غږ اورېدل کېده. ورپسې هغه موبایل راویست، واک ته یې په مسکا سترګه ووهله. ته ودرې چې ورېندارې ته هم مبارکي ووایه. واک مسکی شو، خو په زړه کې نه غوښتل چې میرمنې د سمسور زنګ ته ځواب ووایي، تر څو هغه خپله بشپړه ماتې او د واک کامیابي په ټوله معنی احساس کړي. بله دا چې هغه تر دې وروستیو شیبو پورې د هورې سره د واده هوډ درلود. لیمې باید احساس ورکړی وای، مګر په لاس کې ټلیفون روښانه شو. الو لیمه جانې، سلام، مبارک دې وي. واک د لیمې خبرې نه اورېدلې، خو سمسور ورته سره خوځاوه. وروسته هغه په خواشینې غږ ځواب ورکړ: نه نه، سمه ده، هو زړه په زړه یې نه ده. ښه همدا مبارکي مې ویله، د خدای په امان. بیا چې راغلې سره به وغږیږو. هو د خدای په امان، د خدای په امان. د واک تندی تریو او څیره یې چورتي غوندې شوه. هوره کوژدنه شوه، خو ښکلا یې د پخوا په څېر د خلکو پام ځان ته اړوه. اوس مو چې یو نیم تن په تیره بیا ځوانه لږ هسې د کار لپاره هم سر راښکاره کړ، په واک بده لګېدله، مګر په خوله یې څه نه ویل. سربیره پر دې سمسور د پخوا په څېر له ګهیزه تر مازدیګره د هغې څنګ ته وه. هر کله چې به واک هغوی په خبرو یا خندا لیدل، نو په زړه کې به یې سل خبرې ګرځېدلې او سخته غوسه ورتله. خبره دا وه چې د ده په زړه کې د هماغې ورځې نه شک پیدا شوی و چې سمسور د مبارکۍ لپاره هورې ته زنګ وواهه. دا شک اوس ورځ تر بلې پړسېده. یو ورځ واک د میرمنې لیدو ته روان و چې په دهلیز کې سمسور په مخه ورغی. هغه د لاس ورکولو سره په معناداره مسکا سترګه ووهله. بچو، اوس خو به نو د کوژدې ورځ معلومه شوې وي. د کنداریانو خبره د مور شیدې د هورې سره د کوژده ده، د هورې سره. واک زیګ زیګ وکتل. بس د هغې نوم لیمه ده. ښه پوه شوې؟ ځه بچو، دلته یې ټول هوره بولي. لیمه لیمه به کور کې وي. بس پس له دې به هېڅ څوک هوره نه وایي. هوره څه معنی؟ هوره. واه، اوهو، ته خو جدي شوې. هوره خو بده نه ده. ښځه چې ډېره پاکه او ډېره ښکلې وي هغې ته هوره وایي بچو. خو واک ته په دې نوم کې د ناپاکه نیت نښې ښکارېدلې. هغه سمسور ته نور څه ونه ویل، خو خپله مېرمنه یې له تالاره د باندې وبلله. هلته یې د هغې د هکو پکو سترګو په وړاندې په نرمه غوښتنه وکړه. بس د دې دپاره مې دلته راوایستلې چې یوه مهمه خبره درته وکړم. لیمه بېواره شوه، خپلې غټې سترګې یې تنګې کړې او په نارامه یې وپوښتل: خیریت خو دی؟ څه خو پېښ شوي نه دي؟ نه نه، خیر و خیریت دی، د وارخطایۍ خبره نه ده. بس ما ویل د سمسور سره بیخي خبرې بندې که. د سمسور؟ ولې؟ بس همداسې. نه، څه خبره شوې ده؟ هغه خو داسې خو نه کیږي. کار مې ورسره ګډ دی. جنګ هم کړی؟ نه. واک د خپل څټ په اوږدو ویښتانو په لالهندۍ لاس تیر کړ. تا به ویل ډارېږي چې ګډ وډ نه وي. وروسته یې بیرته مخ د ناقراره میرمنې خوا ته واړاوه. بس سړی څه وکړي، خو که ورسره ونه غږېږي ښه به وي. لیمه د هغه په مقصد نه پوهېدله، ځکه یې په تعجب او زړه تنګۍ وویل: ته داسې غوښتنه کوې چې زما د وسه پوره نه ده. واک لنډه شېبه د هغې په سترګو کې خپل نظر تم کړ. وروسته یې له خواشینۍ ډک غږ وویست: خوښه دې خپله، زما دا کار نه خوښېږي. هغې له ډېرې بېقرارۍ ډوبه ساه واخیستله. ښه صحیح ده، زه به بې د رسمي کاره نوره ورسره نه غږېږم. همداسې صحیح ده، بیخي صحیح ده. وروسته د یو بل د احوال له پوښتلو دواړه د خپلو کارځایونو خوا ته لاړل. خو د واک زړه ناارامه وه، داسې احساسوله لکه هر څه چې ګډ وډ وي. له بله پلوه همدا چې لیمه په خپله څوکۍ کېناستله، سمسور په ټوکو وپوښتل: عاشقانه ملاقات په خیر تیر شو؟ مدیر او دوو میرمنو کټ کټ وخندل، خو لیمه نه مسکی شوه او نه یې ځواب ورکړ.
سمسور په کږو کتلو زیاته کړه. څوک وایي چې عاشقي اسانه ده؟ نه ده. سړی ګونګ او کوڼ کي. بیا ټولو وخندل. هغه ورځې پورته کش کړې. په تیره بیا زموږ د واک لالا عاشقي. د هغه خو یوه ځواني اور لګوي او د زړه د مینې سمندرې که در سمیده اوهو د لیمې په لورې لاس ونیو. داسې به یې لکه زموږ ورنداره. بیا ټول له خندا شنه شول. خو دا ځل لیمې هم ځان ټینګ نه شو کړی. لږې مسکی شوه. سمسور په تمثیل جدي ور وکتل. ورندارې چورت مه وهه. که واک څه ورانی کوي ما ته ووایه. زه خو یې ورور یم. داسې درته سم کم لکه دوک. هو د مدیر د میز مخې ته ولاړې ډنګرې مامورې ته د سمسور خبرې منطقي ښکاره نه شوې. ته خو په هېڅ خبره نه یې. عاشقان هېڅکله ورانی نه کوي. هغوی یوازې مینه کوي. مینه. ټولو لومړی په ګډه وکړ. وروسته یې په زوره زوره وخندل. لیمې هم په مسکا سر ښکته اچولی او له شرمه تکه سره وه. همدا مهال واک په دروازه کې ښکاره شو. د وضع په لیدو یې له قهره سترګې تنګې او ساه اخیستل ژور او تیز شول. په لالهندۍ یې یوې او بلې خواته وکتل. په بیړه د دروازې تر شا پناه په دهلیز کې دیواله ته تکیه کړې ودرېد. لکه د چا نه چې پټېږي. نه پوهېده چې څه وکړي. سره له دې چې سمسور یې ښه پېژانده چې ناوړه انسان نه دی، خو بیا هماغه څه چې په سترګو لیدل ورته د ناپاکې اړیکې نښه ښکارېدله. پرېکړه یې وکړه چې دا ځل لیمه بیا راوباسي او ورسره په پوره جدیت وغږېږي. په همدې هوټ په قهر سیخ د هغې په لور روان و چې ناڅاپه په نیمه لاره کې له داسې درب سره په ځمکه ولوېد چې ټول تالار یې وډر کړ. د زنګانه سترګه یې داسې کلکه لګېدلې وه چې فکر یې کاوه ټوټه ټوټه شوې به وي. تر ټولو مخکې سمسور ور منډه کړه او له ځمکې راپورته کړ. درنو اورېدونکو، د هوره ناول دویمه برخه مو هم دومره وه. له ملتیا مو مننه.